وروره او خورې یوه لحظه فکر وکړه که نن ستا د ژوند وروستۍ ورځ وای ایا ته به د الله تعالی په حضور کې د ځواب ورکولو لپاره چمتو وای که همدا اوس ستا د اعمالو کتاب درته پرانیستل شي څه به پکې ووینې نننی قرآني آیات موږ ته د هغه حقیقت راښیي چې د دنیا ډیر خلک ترې غافل دي دا آیات موږ ته وایي چې څوک د حضرت ابراهیم علیه السلام له لارې مخ اړوي په حقیقت کې خپل ځان ته زیان رسوي نو مهرباني وکړئ دا ویډیو تر پایه وګورئ ځکه کیدای شي د دې څو دقیقو پیغام ستاسو د ژوند د بدلون سبب وګرځېږي او د ابراهیم علیه السلام له لارې او دین څخه به څوک مخ اړوي مګر هغه څوک چې خپل ځان یې په ناپوهي او کم عقلۍ کې اچولی وي یقینا موږ هغه په دنیا کې غوره کړي وو او بېشکه هغه په آخرت کې هم له صالحانو څخه دی د دې آیات شان نزول هغه دا و کله چې یهودو او مشرکانو د حضرت ابراهیم علیه السلام د دین په اړه بېلابېلې دعوې کولې الله تعالی دا آیات نازل کړ تر څو څرګنده شي چې د ابراهیم علیه السلام اصلي لاره د توحید اخلاص او د الله اطاعت دی او له دې لارې مخ اړول د عقل او حکمت خلاف کار دی د دې آیات تفسیر هغه په دا ډول دی الله تعالی فرمایي چې د حضرت ابراهیم علیه السلام دین د خالص توحید دین و هغه نه یهودي و او نه نصراني و بلکې یوازې د الله تعالی فرمانبردار بنده و څوک چې د هغه له لارې مخ واړوي په حقیقت کې خپل ځان ته زیان رسوي الله تعالی ابراهیم علیه السلام په دنیا کې د نبوت امامت او عزت لپاره غوره کړ او په آخرت کې به هم د لوړو صالحانو له ډلې وي او د دې آیات مهمې فایدې هغه دا دي د حضرت ابراهیم علیه السلام لاره د توحید او اخلاص لاره ده له حق څخه مخ اړول د انسان لپاره لوی تاوان دی الله تعالی خپل نیک بندگان غوره کوي او لوړ مقام ورکوي د دنیا عزت او د آخرت کامیابي د الله د اطاعت په وسیله ترلاسه کیږي مسلمان باید د ابراهیم علیه السلام د عقیدې او اخلاقو پیروي وکړي ګرانو ورونو او خویندو الله تعالی په دې آیات کې موږ ته یو ډیر مهم درس راکوي حضرت ابراهیم علیه السلام د الله تعالی یو ځانګړی او محبوب بنده و هغه د سختو ازموینو سره مخ شو خو هیڅکله یې د الله تعالی اطاعت پرې نه ښود کله چې خلکو د بتانو عبادت کوه هغه یوازې د یوه الله عبادت کوه کله چې خلکو ورسره مخالفت وکړ هغه بیا هم پر حقه لار ټینګ پاتې شو الله تعالی فرمایي چې د ابراهیم علیه السلام له لارې څخه یوازې هغه څوک مخ اړوي چې خپل ځان ته زیان رسوي دا موږ ته دا را زده کوي چې کله انسان د قرآن او سنتو لار پرېږدي نو په حقیقت کې خپل ځان ته تاوان رسوي ځکه د دنیا او آخرت کامیابي د الله تعالی په اطاعت کې ده نن ورځ ډیر خلک د دنیا د مال شهرت او خواهشاتو لپاره د الله تعالی حکمونه هیر کړي دي ځینې لمونځ ته ارزښت نه ورکوي ځینې دروغ وایي ځینې د خلکو حقونه خوري او ځینې د ګناهونو په لاره روان دي انسان فکر کوي چې په دې کارونو کې به خوشحالي پیدا کړي خو حقیقي سکون یوازې د الله تعالی په یاد او اطاعت کې دی راځئ چې د حضرت ابراهیم علیه السلام له ژوند څخه زده کړه وکړو هغه د الله لپاره قرباني ورکړه او صبر یې وکړ